بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 62 یعنی 28 درس د 62 spelen buchstabieren das راځي. Ja, ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې lesen Sie und raten Sie. lesen یعنی ولولئ، Sie یعنی تاسو، und یعنی او، raten Sie یعنی مشوره وکئ. Ja, was ist Selma von Beruf؟ was یعنی څه، است یعنی دا، سلما یعنی سلما خزه د نوم ده، فون بروف یعنی په کار کې، یعنی سلما څه کار ده یا د سلما څه کسب زده ده. ښه داسې وایي. وس دلته دا کس پښتنه ته کوي چې هالو سلما وی گیټس، سلام سلما څنګه یې کنه. سلما اوس څورته وایي هالو نادا، سلام نادا. ich bin sehr müde. ich یعنی زه، bin یعنی یم، زیر یعنی ډیر، müde یعنی ستړی یم. زه ډیر ستړی یم. ich bin sehr müde. دا ورته بیا ورته چې ich arbeite viel یعنی زه ډیر کار کوم. ښه نه دا اوس ورته وایي چې was sind Sie von Beruf یعنی تاسو څه کارونه کوئ چې ستړي، یعنی اصل مطلب داسې دی، یعنی تاسو څومره څه کارونه کوئ چې ستړي، یا تاسو څومره کارونه کوئ ستړي. کنه اصل معنی دا ده was یعنی څه، زند یعنی ټول، زی یعنی تاسو، فون بیروف یعنی په کارونو کې، یعنی تاسو ټول کارونه داسې چی شي دي، خو اصل معنی هغه ده چې یعنی تاسو څه داسې کارونه دي چې تاسو پکې ستړي یې. ښه په دې ځای کې سلما ورته څه وایي ich habe viele Berufe یعنی زه ich یعنی زه، habe یعنی لرم، viele یعنی ډیر، Berufe یعنی کارونه، یعنی زه ډیر کارونه لرم. ich putze یعنی زه پاککاری کوم. ich کوخه یعنی زه آشپزی کوم. ich wasche die Wäsche یعنی زه جامې وینځل کوم. ich nähe یعنی زه ګنډل کوم، یعنی جامې ګنډم او داسې خلاصه داسې نور. اوس دلته په دې ځای کې دا نادا ورته څه وایي Sie sind یعنی موږ تاسو داسې وایو تاسو یعنی داسې وایو کنه. Sie sind یعنی تاسو په ټول دا چې په ادبیاتو کې استعمالېږي، لیکن دې ځای کې دا زند څه معنا نه لري. ښه اوس ګورئ دوستانو دې ځای کې دا وګورئ، دغه سپین خط مې پرې راوستل، دغه سپین پاکټ مې پرې راوستل، دا د یو غړ پاره. ښه دغه راتن نه، دا راتن یعنی مشوره وکي کنه. مثلا په سم کې معلم درته وایي کنه چې تاسو وګورئ مثلا په دې ځای کې چی شی باید ولیکو، نو د هغه لپاره راتن یعنی تاسو مشوره وکي کنه. نو په دغه حساب لپاره اوس ګورئ البته مثلا د دونه ډیر کارونه دي دا ټول موږ تاسو ته معلوم دي چې دا کارونه په کور کې کیږي. نو دا کس ورته وایي چې Sie sind Hausfrau یعنی تاسو یې د کور ښځه، یعنی مثلا کور کې چې مثلا کاروبار کوي کنه داسې. اوس ګورو چې مثلا چی شي کیږي. موږ تاسو خدای داسې ویلي. اوس په دې ځای کې موږ تاسو د سیړې درس هم لرو. دا وګورئ دلته وایي چې hören Sie jetzt den Dialog. hören یعنی واوري، Sie یعنی تاسو، jetzt یعنی اوس، den Dialog یعنی دیالوگ. spielen Sie dann ähnlich Dialog im Kurs یعنی تاسو لوبه وکي مثلا یا تمرین وکي، ähnlich یعنی مشابهت پکې وکي، دیالوگ im Kurs یعنی په عادي تور باندې په کورس کې. ښه اوس هغه کار لاندې ده. اوس تاسو د سیړې درس دمه چې څه وایي د دې ځای تمرین وکړو یا پاس لا شو. ښه غوږ ونیسئ. Seite 40, Aufgabe 17. Hören Sie jetzt den Dialog. Spielen Sie dann ähnliche Dialoge im Kurs. Hallo Selma, wie geht's? Hallo Nada, ich bin sehr müde. Ich arbeite viel. Was sind Sie von Beruf? Ich habe viele Berufe. Ich putze, ich koche, ich wasche die Wäsche, ich nähe. Ah, Sie sind Hausfrau. Seite 42, Aufgabe 2. ودرېږه خو بس ده کنه. ښه اوس به لاندې لاړ شو. ښه دوستانو دا خو ما اورېدو، امیدوارم په درس باندې پوه شوي یئ. ښه اوس مثلا په دې ځای کې مثلا چې ویلې چې spielen Sie dann ähnliche
دیالوگ ام کورس یعنی مثلا مشابهت وکي. ګوري دوستانو انلیک یعنی تاسو مشابهت وکي. مشابهت ګوري دوستانو یو قسم نه کنه، مطلب تاسو باید پوه شئ لکه یو کس دوه شی سره کوي یعنی تاسو دې کې مشابهت وکي، یعنی دا وګورئ چې کوم یو خدای مثلا داسې هم راځي. یو سره زه تاسو یو ساز وخم، تاسو وګورئ زه د چی شي ساز وخم درته کنه، یا وای خپلان کې کس ساز وکي هغه د چی شي ساز وکي کنه مثلا داسې. اوس دلته وګورئ دغه خزه وګورئ چې مثلا لاس داسې نیولې او لکه قیچي غوندي چې او په دې ځای کې څه وای واس بین ich یعنی زه چی شایم یا دا ورته جواب کې چی شي وای شنایدرن یعنی ته خیاطه یې کنه، ته په کې نه دی یعنی خیاطه. نو دغه سي تاسو مشابهت وکي ځکه دغلته یری چې ähnliche یعنی مشابهت. دا خط خو هم دغه چې واس بین ich spielen Sie im Kurs یعنی دا دغه غره چې تاسو تمرین وکړئ په کورس کې. خو امیدوارم دوستانو تاسو په دې درس باندې پوه شئ او دا جمله هم هغه بل درس کې تکرار شوی ده چې nehmen Sie die Satzmaschine machen Sie Sätze یعنی تاسو د ترتیب یا مرتب کولو ماشین واخلئ او ماخن یعنی وکوي د زیت یعنی جملې ځان ته را جوړ کړي بل ته جوړ کړي کنه چې بل ته څنګه کوي. ich تلیفونیر یعنی زه تلیفون کوم چې ځان ته مثلا جوړه دغه سي ای اخلي په دې ژبه کې یعنی د ته ای وای انګلیش ای چې کومه ده په دې ژبه کې ای راځي. او بل چاته چې مثلا جمله جوړه کنه یعنی بل چاته در اشاره کوي علی تلیفونیرت یعنی په کې اخره کې تی راځي. نو دغه سي مثلا وای تاسو یعنی مطلب دا سره چې دغه سي جملې جوړې کی. او دا په یو شپږم درس کې زما خیال دا جمله تکرار شوم. دا امیدوارم دوستان تاسو په دې درس باندې پوه شئ. دراتون کې درس پورم په پاکه لبن سپارم. چوس